तजल्ली नार ते या नूर न तुम समझे न हम समझे, तजल्ली नार ते या नूर न तुम समझे न हम समझे, जला क्यों कर ये कोही तूर न तुम समझे न हम समझे। वो शहरक से भी है नज़दीक ये कुरान कहता है शहरक हमसे कितनी दूर न तुम समझे न हम समझे। बल शायर वही हम मस्जिद व हम काबा व हम क़िबला बहाना अस्त, दिक्कत बकुनी नूरी खुदा दाखिल खाना अस्त। दर मस्जिद व दर काबा बदुम्बाली ची हस्ती, अवल तो बिन क़ल्ब कसिरा न शकस्ती। इन गुना चरा दर पई इस्बात खुदाइम, हमसायई मा गुशना व मासीर बखाबीम। नननी बयान او داغی خلاصہ د قرآن عظیم الشان د ویلو او د فهمیدلو او ورباندې په پوهیدلو ثواب او اجر زیات دی بنسبت په مقابل کې د هغه انسان چې قرآن کریم صرف وای پوهیږي نه ورباندې. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای، امام بیهقی د عبداللہ ابن عمر څخه روایت کی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې کوم شخص قرآن عظیم الشان وای فاعربه یعنی د اعراب سره، مطلب دا چې یعنی د فهم سره د پوهې سره، کان له بكل حرف 20 حسنه، د دې ویون کې د پاره په هر لفظ کې حرف کې لفظ نه حرف کې شل نیکی الله ورکي. او چې سو قرآن عظیم الشان بغیر د اعراب څخه وای پوهی جنور باندې په معنا نه دی پو صرف په الفاظ وای، کان له بكل حرف 10 حسنات، د یو حرف په مقابل کې الله تعالی لس نیکی ورته ورکي. قرآن عظیم الشان په معنا چې سو پوهیږي او الفاظو کې تلاوت کوي شل نیکی ورته په هر حرف کې ملاویږي. قرآن عظیم الشان چې څوک وای تلاوت کوي خو په معنا نه پوهیږي، په یو حرف په مقابل کې الله تعالی ورته لس نیکی ورکي. امام سیوطی رحمه الله اتقان کې لیکي چې اعراب څخه مراد دلته د علم نحو اعراب نه دی، زبر و زیر پیش نه دی، بلکې د فهم سره وینا ده. ولی ځکه چې یو انسان زبر او زیر او پیش صحیح نه وایي، اعراب د قرآن کریم غلط وایي، په ځای د دې خو چې دته ثواب ملاویږي دد باندې الټه خو ګناه راځي. نو زبر و زیر پیش دلته مراد نه دی د اعراب څخه، ولی چې زبر و زیر پیش یو څو غلط وای لس نیکی سه یو نیکی لا نور ملاویږي. نو د اعراب څخه مراد دلته فهم دی. دغه شانته قرآن عظیم الشان تلاوت کول په غور او فکر سره او د هغې نتیجه څه ده. قرآن عظیم الشان د نور آیاتو څخه چې نظر قطع کې صرف آیات کونیه را واخله، یعنی په کوم کې چې د کائنات د اشیاء ذکر ستا، د کائنات د اشیاء یادونه پکې ستا، پاغه کې د غور کول، پاغه کې پلټنه کول، پاغه کې فکر کولو دوه نتیجې راوځي. اوله نتیجه دا ده چې د کائناتو د قدرت عجیب او غریب اشیاء چې ته ووینې، ته مشاهده کې ته په سترګو باندې ووینې، نو د الله جل جلاله د خدای تعالی جل جلاله عظمت او کبریایی او د الله جل جلاله قدرت و تا ته معلومیږي. او دغه شانته ستا ایمان ته قوت بخشي، یعنی ستا ایمان قوي کیږي. ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ایمان کمیږي او زیاتیږي نه، الایمان لا ينقص ولا لا يزيد ولا ينقص، ایمان نه کمیږي نه زیاتیږي، بلکې د ایمان زیادت او نقصان پر ځای باندې داسې وایو چې ایمان قوي کیږي او کمزوري کیږي. نو چې کله ته د اشیاء کونیو باندې قرآن کریم هغه آیات کریمو باندې نظر واچې، د کائنات عجیب او غریب اشیاء وینې، نو د الله جل جلاله کبریا او د الله جل جلاله عظمت دی په ذهن کې راځي، ستا ایمان مضبوط کیږي او ایمان کې د پختګي راځي. دویم چې کله د قرآن عظیم الشان په آیات کونیو باندې، یعنی د کائنات کې چې د کوم اشیاء ذکر ده،
په هغه باندې ته سوچ وکې فکر وکې د هغه نتیجه دا راوځي دویمه چې نوي نوي شیان چې هغه پوشیده او پټ او مرموز غیر منکشف اشیا دي د هغه راز تا ته معلومیږي راز او ورسره د هغې راز او د هغه اشیاو عجیب او غریب خاصیتونه تا ته معلومیږي او د هغه عجیب او غریب خاصیتونو فائدہ ته اخیستلی سي بیا کچیري د غور او د فکر سره په مادي طرز باندې او د علوم او د فنونو مروجه او مدونه څخه هم کار واخیستل سي یا د جدید آلات د ساينسي لحاظ سره ته ورسره ملک او ورسره مددګار کې او خپل سوچ ته مخکې د تګ اراده ولري نو تا ته تر دغه لا هم زیات نتایج خیز او حیرت انگیز معلومات او حیرت انگیز اشیاء درته ادراک درکړي او ستا په علم کې اضافه راځي بلکې د الله جل جلاله هغه صفات عظیمه چې هغه خلق دی په هغه کې ستا سترګې خلاص سي ستا غوږونه خلاص سي ستا د زړه بینایي خلاص سي بلکې د الله جل جلاله ذات او د الله جل جلاله صفات پیژندل دا وتا ته ډېر آسان ګرځي په حقیقت کې دا رقم کیفیت حاصلیږي چې یو د الله منکر دهری او ملحد چې د الله جل جلاله د عظمت او د الله جل جلاله د لوی قدرت اعتراف کوي یو لوی دهری ده سر ډیون بسټر په نامه باندې تجربه کار دی د اوبو هغه چې کله د یوې قطرې د اوبو مطالعه وکړه د یوې قطرې نو هغه ته دا معلومه سوه چې په هر ذره کې د اوبو د اټوم ترکیب یو لوی ماشین پکې سته او بلکې د هغه نه هم زیات پیچیده کارونه د هغه څخه زیات اشیا د یو پیچلی ماشین د پدې کې چې کله دا وکتل او په وجد غوندې یو کیفیت پر باندې تاریسو او حیرت انگیز آواز تر خولې ووته ویل چې یا رب ستا کارونه هم څومره حیرت انگیز دي څومره عجیب کار ده په یوه قطره د اوبو کې څومره اټم یو لوی ماشین هغه څخه هم زیات پیچلی ده یعنی هغه ماشین چې اټم پکې جوړیږي د هغه نه هم زیات پیچیده اشیا په دې یوه قطره اوبو کې ده دا چې کله وکتل نو وویل چې یا الله ستا قدرت ستا کبریایي او ستا لویوالی دا لا تحد ولا تحصى دي دا چا په ذهن کې نه راځي دغه شان ته راواخله د مځکه دا خپل په محور باندې راګرځي د مځکه خپل په محور ګرځي او سره سره بیا د لمر شاوخوا هم چکرې لګوي او دا رفتار تقریبا په 100,000 میله په غنټه کې رفتار لري لیکن په عالم کې په دنیا کې دسه یو عجیب نظام د توازن الله یې شره چې نه پکې لرزه راځي نه پکې جټکه راځي نه پکې استراب راځي هیڅ نه محسوسیږي نو مځکه ته یو داسې حیرت انگیز توازن او یکسانیت چې کله کفارو وکتل نو دا ویله چې دغه لړزیدونکي کائنات کې یو دقیق او ماوراء الافلاک کاریګر ستا چې د دې کې کائنات کې او په دغه عالم کې یو نظم پیدا کړی ده یو ضبط پیدا کړی ده عدل پیدا کړی دی توازن پیدا کړی ده لندن یونیورسيټي کې ماهر د فن تشریح پروفیسر ډیوډ فریسر چې کله د جسم انساني حیرت انگیز د الله جل جلاله نظام او تخلیق الهي څخه مبهوت کن صناعي مشاهده کړله نو هغه هم حیرت انگیز او بیا ویله چې د صحیفه فطرت مبهوت کن او حیران کن والا عظمت والا ذات د انسان زړه بالکل بیا ختمي چې دا په څه طرز او په څه طریقه باندې په څه عجیب شان او شوکت باندې الله جل جلاله جوړ کړی دی